کوماندان د عبدالباري جهاني صاحب ناول دی. عبدالباري جهاني صاحب تاسو ټول نوم نه خبر یې. ډېر لوی لیکوال، ډېر لوی شاعر، ډېر لوی دانشور دی، چې ډېر بشپړ کتابونه یې چاپ شوي دي په مختلفو موضوعاتو یې کتابونه چاپ شوي، سره د شاعرۍ سره د شعر په نثر کې هم، په تحقیق کې هم، په تنقید کې هم کتابونه چاپ شوي دي. دا کوماندان ناول په یو ډېره مهمه موضوع دی، اگر چې په دې ناول کې د یو فني تشوالی شته، یعنې د آرټ، یعنې د پلاټ چې کومه تنسته د دې ناول، یعنې د پلاټ تنسته دا په ناول کې تر ټولو مهم کاري، یعنې دا تر ټولو مهم هنر دی د ناول. نو د دې کې یو تشه شته، خو هغه تشه جهاني صاحب د کیسه په ویلو او د دې مهم موضوع په انتخاب کولو ډکه کړې ده. دوه درې ډېر مهم اړخونه د دې ناول دي. یو خو دا ده چې دا په هغه تناظر کې لیکلی شوی دی. د دې شالید دا دی چې خلقي انقلاب راغی په افغانستان کې. نو خلقي انقلاب چې راغی په بنیادي توګه باندې د لینن هغه نقطه نظر اختیار کوم ته چې دی پرولټیرین ډیکټیټرشپ وایي، یعنې پرولتاري امریت. نو د دې امریت باید چې د افغانستان چې کومه ټولنه هغه په نظر کې ساتلی شوی وي، ټولنه په نظر کې ونه ساتلی شوه، د هغې ساخت په نظر کې ونه ساتلی شو، د هغې تنوع یا بشپړتیا په نظر کې ونه ساتلی شوه، خلک په اعتماد کې وانغښتي شو د انقلاب راوستو نه وروستو، او د بره نه د انقلاب یا د نظام جوړولو، د بره نه د نظام جوړولو، په زور د نظام جوړولو عمل شروع شو. دغه بنیادي غلطي وه چې هغې سره دغه خلقي انقلاب د خلکو د انقلاب په ځای یو امیرانه انقلاب کې بدل شو. نو ظاهره خبره ده چې په دې کې به بیا دا عمل هم کېده چې څوک یو ځای کې نیولی او هغه نه تحقیقات کړي او هغه تاڼې ته بوتلې او هغه پولیس ته حواله کړي او هغه زندان ته اچولې. دا ټول څیزونه په هغې کې بیا مخې ته راغه، وخت تر وخته پورې راغه چې هغه ډېره افسوسناک او تشویشناکه خبره وه. خو د دې خلاف چې کوم غبرګون وشه، نو هغه غبرګون ته نوم ورکړی شو د جهاد. بیا دغه جهاد وتړلی شو نورو اسلامي ملکونو سره چې هغې به د دې جهاد دپاره مرستې راستولې او د هغې زیات مرکزونه بیا پاکستان کې جوړ کړی شو. بیا چونکې د جهاد دپاره چې کومې پیسې اسلامي ملکونو ورکولې، یورپ او امریکې ورکولې او پاکستان کې دلته مرکزونه وو، نو د هغې دپاره د زیاتو پیسو چې کوم ضرورت و، نو هغه یې په نشه یي توکو یا د هغې په ډرګ ټریفیکینګ پوره کولو کوشش کړو، یعنې هیروین جوړولو، نور نشې جوړولو، هغه نشې په مختلفو نور ملکونو ته استول او په هغې پیسې ګټل. بیا په دې کې چې کوم په مختلفو تنظیمونو کې، جهادي تنظیمونو کې کوم کوماندانان را پیدا شو، بیا کوماندانان چې څنګه د پیسو او څنګه د کرپشن او څنګه د اخلاقي فساد او د مالی فساد کې اخته شو، بوخت شو، دا بیا د هغې نه زیاته افسوسناک خبره وه کوم چې د خلقي انقلاب امریت کې وه. نو دغه عمل چې و دې نه صرف دا چې دغه سپېڅلی نوم د جهاد دا یې ډېر زیات عجیبه صورتحال سره مخ که، او څنګه چې د مذهب هم چې کوم دلته مثلا خلک مذهب سره تعلق ساتي، هغه سپېڅلی مذهب هم ډېر عجیبه صورتحال سره مخ که. له بده مرغه په دې کې دا خبره ډېره زیاته مهمه ده چې په دې ناول کې یو اړخ ته اشاره بیخي نه ده شوې، هغه دا ده چې د پاکستان کې مرکزونه وو د دې جهاد ورته چې دی کوم وی، او مهاجر کیمپونه وو، مهاجر کیمپونو کې څه کېدل او څنګه کېدل، دا ټول عمل موجود و. خو د سی آی ای عمل ته یا د سی آی ای مرستې ته یا بیا د بین الاقوامي مرستې ته داسې اشارې په دې ناول کې موجود نه دي. شاید چې د ناول نګار یعنې د جهاري صاحب خیال دی غاړې ته نه ایتلی، خو دا یو ډېر بین الاقوامي یو عالمي پراجیکټ و د جهاد، چې دا د دې دپاره له بده مرغه افغانستان او پښتونخوا په کار راوستی شو، بلوچستان په کار راوستی شو. دلته ډېر د هغې د وجې نه فرقه پرستي او انتهاګري او توندروي دا ډېره زیاته شوه. بیا یو خبرې ته زموږ بار بار پام راګرځول غواړو، د افغانستان د ولس او د نورو علاقو د ولسونو چې دا ټول عمل شاید چې دومره تاوان به نور شوی، دومره به ډېر د افغانستان د خلکو نه، یعنې اوس هم په افغانستان د یو وسلوالې ډلې قبضه ده،
یعنې دا دومره کبزګري د 45 کالو د کبزري چې په افغانستان باندې ده، که هغه د روسیانو په شکل کې وه، که هغه د CIA په شکل کې وه، که هغه اوس د پاکستان په شکل کې ده، دې کې به ډېر کمی راغلی و، یا دا به ډېر داسې حالت کې نه وه، دومره مخامخ کبزګري به نه وه، که چېرته افغانستان یو داسې سیاسي پارټي یا سیاسي تحریک لرلی یا سیاسي پارټۍ لرلی چې د هغه خپله تنظیم هغه منشور ولري او هغه تنظیمي ډانچه تر کلو پورې خوره کړي او هغه یو منظمه تنظیمي ډانچه ولري چې تر کلو پورې خوره کړي، او بیا نماینده تنظیمي ډانچه ولري چې پای کې د افغانستان مختلف ولسونه وي، مختلف کلتورونه هم په هغې کې نمایندګي ولري، مختلف جنسونه هم په هغې کې نمایندګي ولري. داسې قسمه سیاسي تحریک ته یعنې افغانستان کې د سیاسي ثبات دپاره د یو داسې سیاسي تحریک ته ډېره اړتیا ده. ډېره مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.